هغه ذات چې ستاسې لپاره ځمکه پسته او هواره کړې ده د هغې پر سینه باندې ګرځئ او د خدای روزي خورئ د همغه حضور ته ستاسې په دوهم ځل ژوندي کېدو سره ورتګ دی. آیا تاسې له دې نه بېغمه یئ چې هغه ذات چې په آسمان کې دی تاسې په ځمکه کې ښخ کړي او دغه ځمکه په ناڅاپي ډول وجوړه کېږي؟ آیا تاسې له دې نه بېغمه یئ چې هغه ذات به چې په آسمان کې دی پر تاسې تیږې وروونکی طوفان والوزوي بیا به تاسې ته څرګنده شي چې زما اخطار څنګه و؟ له دوی نه پخوا تیر شوي خلک دروغجن ګڼل شوي دي، نو وګورئ چې زما نیونه څنګه سخته وه. آیا دوی د خپل ځان د پاسه الوتونکي مرغان وزرونه غوړونکي او ټولونکي نه ویني؟ له رحمان خدای څخه پرته بل هیڅوک نشته چې هغه یې تم کړي وي. هماغه په هر څه لیدونکی دی. وښیئ له تاسې سره څه راز لښکر دی چې د رحمان خدای په مقابل کې ستاسې مرسته وکړی شي؟ حقیقت دا دی چې دغه منکران غولیدلي دي. یا نو وښیئ څوک دي چې تاسې ته روزي درکولی شي که رحمان خدای خپله روزي بنده کړي؟ په اصل کې دوی په سرغړونه او له حقه تښتېدو باندې ټینګ شوي دي. ښه فکر وکړئ، څوک چې پړ مخې روان وي هغه د زیاتې سمې لارې میندونکی دی، او که هغه چې جګه غاړه سم په یو هوار سړک باندې وي. دوی ته ووایه همغه الله دی چې پیدا کړي، تاسې ته یې د اورېدلو او لیدلو قواوې درکړې او غور کوونکي پوهېدونکي زړونه یې درکړل، خو تاسې بیخي لږ شکر باسئ. دوی ته ووایه همغه الله دی چې تاسې په ځمکه کې خواره کړي یئ او د همغه لوري ته به تاسې ورغونډ کړی شئ. دوی وایي که تاسې ریښتوني یئ نو راوښیئ چې دا وعده به کله پوره شي. وایه د دې علم خو له الله سره دی، زه خو یوازې په ډاګه روښانه خبردارونکی یم. بیا کله چې دوی د خدای هغه وعده نږدې وویني د هغو ټولو خلکو مخونو به بدرنګه شي چې هغوی انکار کړی دی، او په هغه وخت کې به هغو ته وویل شي چې همدا هغه څه دی چې تاسې د راتګ غوښتنه کوله. دوی ته ووایه تاسې کله په دې هم څه غور کړی دی چې که الله ما او زما ملګري هلاک کړي یا پر موږ رحم وکړي کافران به له دردناک عذاب نه څوک وژغوري؟ دوی ته ووایه هغه ډېر مهربان خدای دی، پر همغه باندې موږ ایمان راوړی دی او پر همغه باندې زموږ توکل دی. ډېر ژر به تاسې ته څرګنده شي چې په ښکاره ګمراهۍ کې لوېدلی څوک دی. دوی ته ووایه تاسې کله دې ته ځیر شوي چې که ستاسې د اړتیا وړ اوبه په ځمکه کې ښکته پرېوځي نو څوک دی چې تاسو ته صافې او روانې اوبه برابرې کړي؟